السلام علیکم ګرانو دوستانو، یو ځل بیا انجینر اسلام الدین ایوبي تاسو په خدمت کې د سیول 3D درس په ادامې سره څنګه کولی شو د پوینټونو یا د پوینټ لیبل یا د پوینټ سټایل کې تغییرات راولو. د تیر درسونو په ادامې سره راځم. دلته ما پوینټونه اډ کړي دي او د هغې پوینټ لیبل یا پوینټ سټایل زه په اسانۍ سره چینجولی شم. راځم لومړی پوینټ ګروپ ته پروجیکټ سلیکټ کوم، پراپرټیز، لومړی پوینټ سټایل، دلته انفارمیشن دی، پوینټ ګروپ دی. راځم لومړی انفارمیشن ته 5 کیلومیټر روډ دی او پوینټ سټایل بیسیک دی، بینچ مارک دی او اپلای کوم. دا بینچ مارک باندې چینجیږي یا نور کولی شي دا چینج کړي. پوینټ سټایل، راځم پوینټ لیبل سټایل ته. موږ سره ډسکریپشن اونلی دی، الیویشن ډسکریپشن دی، الیویشن دی، کوم یو دی پوینټ دی، موږ سره پوینټ نمبر دی، الیویشن اینډ ډسکریپشن دی. دا دې کې تغییرات زه راولم. اوکې کوم لیاوټ ته راځم. په لیاوټ کې لومړی جنرل کې پوینټ ډسکریپشن دی. پوینټ ډسکریپشن یعنی موږ سره دا رینډم چې دی پوینټ ډسکریپشن دی او ویزیبیلیټي ټرو یا فالس کولی شي وښایي یا ونه ښایي، که نه ټرو یا فالس، رینډم وښایي یا نه، یا ډسکریپشن ټرو. ټیکسټ دی، د ټیکسټ سټایل دی پرزنټ رینډم دی، د دې فل سټایل سلیکشن فارمیټ او بای بلاک. دا کلر ورته چینج گرین کې، یلو کوم، بولډ، دا اوکې. او د دې ټیکسټ هایټ کولی شي چینج کې، یو شو ډیر کوچنی، 2 کولی شي چینج کې. او د دې انګل هم کولی شي چینج کې. دا خو د ډسکریپشن تغییرات. څنګه کولی شو د پوینټ نمبر کې تغییرات راولو. پوینټ نمبر دا کلیک کوم، ټیکسټ سلیکشن فارمیټ، کلر چینجز، بلو، ایټالیک، اوکې. او د دې ټیکسټ هم کولی شي چینج کې، زیات کې یا فل زیاته یا کمې. او راځو کمپوننت کې پوینټ الیویشن ته هم تغییرات کولی شي. ایډیټ سلیکشن فارمیټ، کلر ورته چینج، گرین کې، ایټالیک کې، بولډ کې، سټانډرډ کولی شي، اوکې. دا تغییرات کولی شي. دې کې نارتھنګ ایسټنګ هم اډ کړي. دا کلیک، اوکې. دلته ولیکي ایسټنګ، دا ایسټنګ، اوکې. دا ایسټنګ کولی شي نارتھنګ هم ورسره بیرته په اسانۍ ریموف کولی شي. دا ریموف، دا اوکې افلی، اوکې. بینچ مارک پوینټ افلی، ټولو باندې افلی کړه، پوینټونو باندې. دا اوکې. دا موږ سره د پوینټونو سټایل او پوینټ لیبل کې ایډیټینګ کولی شو. د دې سکیل نور هم کوچنی کو، یعنی ترڅو په اسانۍ موږ وکولی شو چې دا پوینټونه وګورو. دا و د نن ورځې موضوع، د پوینټونو یا د پوینټ لیبل او پوینټ سټایل کې تغییرات راوستل. په راتلونکي درسونو کې به انشاءالله ووایو چې څنګه وکولی شو سرفیس جوړ کړو، د هغې کنټور کې تغییرات راولو، د هغې کنټور سیزون، سموتینګ، او په ترتیب سره به انشاءالله درسونه ادامه لري. تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو ته حاضرېږم، تاسو په لوی الله سپارم.